بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو د لرو بر پښتنو د نقیب کلزی دغه پښتو یوټیوب چینل ته شراغلاس درته وایي. دوستانو هر ځای چې شاد آباد او بریالي اوسئ. پر پښتون وطن باندې بارانونه دي، واورې دي، شکر دی الحمدلله. خو دلته د زموږ په د بلوچستان ایالت کې په دا کوټه کې چې نن کم صورتحال ولو پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې یاره زما په ژوند کې ما په کوټه کې په داسې بیړنی حالت هیڅ کله نه دی لیدلی. یقین ومنه دا د بلوچ چې کوم مزاحمتکار دي، جنګیالي دي، بس پر موټرسایکل سپاره دي، لکه نو هغه د طالبانو اسلامي حکومت مجاهدین چې د نیټو د امریکې او د خلکو سره به لګیا او جنګونه به کول، پر موټرسایکل به رالو، ګوریلا جنګ رقم نه او حمله به وکړه، بیا به ولاړو. نن هغه صورتحال هغه رقم موټرسایکلان را روان ولو او خو د دې واره بلوچستان ولو. ظاهره د تاسو ته معلومه ده زه د اسلامي حکومت په حق کې یم نه، د قومیت په حق کې خپله نه یم. هغه که بلوچ دی که پښتون دی که هر یو دی، قومیت مطلب په اسلام کې گنجایش نشته. خو بلوچستان د قومیت په نامه باندې چې موږ بلوچ یو، موږ دلته د پاکستاني فوجیانو سره جنګ کوو، د پنجابي فوجیانو سره جنګ کوو. باید د دوی خپله یو نظریه ده، یو سیستم دی، یو انقلاب دی، یو سوچ دی، غواړي چې دغه بلوچستان یو آزاد خودمختار ملک جوړ کړي. نه بلوچستان خو دې په ایران کې هم شته، بلوچستان په افغانستان کې هم شته، خو زیاتره آبادي دلته په بلوچستان ایالت د پاکستان چې کوم علاقه ده نه چې افغانستان ورته وایي دا زما علاقه ده. ګوره افغانستان په ډېرو نقشو کې دا ښکاره کړي دي چې دا بلوچ او دا کوټه او دا علاقه چې ده دا ګرده د افغانستان ده. زه خپله دا د چې کوم د فرضي کرښه ده د ډیورنډ لاین غنه دا زه خپله بذات خود پښتون به طور یو پښتون زه نه منم. زه غواړم چې یاره په ټوله نړۍ کې د قرآن او د اسلام قانون راشي. که په افغانستان کې دغه اسلامي حکومت ماشاءالله دی څومره ښه ثمرات راځي. خو تاسو ته ټولو ته در معلومه ده چې په د ظاهر شاه بعد باچا بعد په د افغانستان چې کم کرنسي ده دا په ټول افغانستان کې کاروبار نه پکې دی. خو دا اول ځل دی چې اسلامي حکومت دی او د افغانستان کې کاروبار راکړه ورکړه دا ټول تجارت چې دی په افغان کرنسي افغاني کې کیږي. کوم مطلب ایشیایي ترقیاتي بینک هم ورلد بینک هم ټول دغه اعداد شمارو دا بیانونه ورکړي دي چې د افغان کرنسي دا وخت په ایشیا کې به ان شاء الله تعالی څو کلو بعد به ډیره مضبوطه شي. راځو د نن صورتحال ته چې نن په کوټه کې څه صورتحال ورور خبره داسې ده. خلک دا وایي چې تقریبا 150 کسان چې دي هغه پکې ووژل سول، مړه سولو. اوس نو د چا خوا غزیاته وه یا د پاکستاني عسکرو خوا زیاته وله چې پکې مړه سولو، که د افغانستان د بلوچ چې کوم مزاحمتکاران دي یا د هغې خوا زیاته وله. پر دا باندې مجلسونه شروع دي. خو د حکومت اعداد و شمار د BBC رپورټ چې دی هغه دا وایي چې 30 مزاحمتکاره بلوچستان چې دي هغه موږ مړه کړو او 10 فوجي عسکر د پاکستان هغه چې دی هغه شهیدان سو. مطلب خپل کسان ته شهیدان وای بل ته وای مړ دی. پر دا باندې نوم یې شي دی فتنة الهندوستان او دا وایي چې دغه مزاحمتکار د جنګیالي دا د هندوستان څخه راځي، فند راځي د افغانستان په خوا راځي او دلته د نوشکي په دا علاقو په دا خوا باندې هلمند په دا باندې بلوچستان راوړي او دلته حملې کوي. خبره داسې ده دا بلوچستان چې دلته حملې کوي دا ولې کوي، څه وجه ده؟ یو واره پر دا باندې باید چې مجلس وشي. جنګ خو بیا باید کار دی. نن د بلوچستان ایالت په 12 شهرو کې بیړنی حالات ولو، مطلب ایمرجنسي ولا. بعض علاقو کې خو ګسه کرفیوم لګېدلی ده، انټرنیټ بند ولو، ټلیفون سرویس بند ولو،
کاروبارونه بندولو، لارې بندې ولې، خلک یو بل ته نسو سره تللی، اسپتالو امبولانس مسله ولا چې شلو BLA حمله کړې ده. د BLA چې کوم مشر دی بشیر زیب، د هغه په باره کې دا ویل کېږي پاکستاني عسکرو ذرایعو سکیورټي ادارې وایي چې دا په افغانستان کې میشت ژوند تېروي، طالبان یې موږ ته خطابای سي او دغه بشیر زیب چې دی دغه دا ونډه موټرسایکل چې دی اوس پر ګرځي او راګرځي دورې ولاړ سلته ولاړ سه نوشکیو په خاران په غرو په لارو په دا علاقو کې په دا ساراو کې ګرځي او راګرځي. دغه موټرسایکل هم طالبانو اسلامي حکومت ورکړی دی. دا څوک وایي؟ دا د پاکستان سکیورټي ادارې وایي چې دا د BLA چې کوم دا مشر دی بشیر زیب دا په افغانستان کې باقاعده خپل یو کور یو بنگله طالبان ورکړی ده. اوس خو دا الزامات دي، دا خو وروره دا خو تورونه دي چې ته لګې ثبوت شته تا سره. دا خو په قطر کې هم دا مجلس وصلو، دغه مجلس په ترکی کې هم وصلو، استنبول کې هم وصلو، دغه مجلس په دوبۍ کې هم وصلو، دغه مجلس چې دی هغه کابل او په اسلام آباد کې هم کېږي. ثبوتونه کوم دي وروره؟ د پاکستان والا وایي ته TTP راسته، تحریک طالبان راسته چې پاکستان خرابوي، دلته حالات خرابوي، او افغانستان وایي داعش چې دی هغه دلته پاکستان والا چې دی داعش روزي اصلي ورکی بیا پر طالبان او افغانستان باندې حمله کیږي، او شمالي اتحاد امر صالح او دا خلک را ته خطابای سي او زموږ حکومت اسلامي حکومت چې دی هغه را خرابوي د کاروبار هم بایسي. وروره لکه افغانستان پوسو کیسه پوسو خپل کاروبار پوسو خپل ملک پوسو ته څه د لپاره کار په لري؟ دا ناشد ده. نو دا رقم دغه مجلس چې دی د BLA غم دی. BLA ته چې کښېنې، بلوچستان ته چې کښېنې، هغه وایي موږ ازادي غواړو، د موږ سره ظلم کېږي، زموږ دا مارنګ بلوچ دا رقم نور خلک دي دا په جیلو کې اچولي دي، خلک راسه وتښتي د هلیکوپټر سیلان دي رایله کې او ور واچي وې سوځي، کله دا وکړي ظلم کله دا وکړي، زموږ په وسایلو ګوادرو زموږ په دا CP کو زموږ په دا ګیس او معدنیات باندې قبضه کېږي، موږ ته هیڅ نه راکوي. کم دی انصاف، کم دی عدل، کم دی په دا باندې بلوچستان چې دی هغه خوابدي دي. هغه وایي وروره زموږ وسایل زموږ معدنیات زموږ مځکه باید چې موږ ته راکول سي، زموږ د بچیانو تحفظ وسي، موږ ته عزت راکه، موږ ته کاروبار راکه، روزګار راکه، او ښه خبره دا د درګردو چې موږ ته ازادي راکه. دا د BLA والا وایي. او د پاکستان عسکر بیا دا وایي چې وروره هر څه چې دلته پیدا سولو دا ګرد زموږ دی، میم زرما ګرد ازما. نو دا رقم وروره پنجاب وګوره، لاهور وګوره، ترکی د هر شی دی، زموږ د بلوچستان وګوره وروره خوار زپلی ولس یو شی نسته، په دا شین یخ کې باران کې لارې بندې دي، نه ګیس نه بجلی شی نسته. په داسې صورتحال کې هر سړی نارې و چغې ویي. نن په دا کوټه کې ګرد لارې بندې وي، چک پوسټونه ولو بدال الرور ګرد د ورځ پر دا. زه خدا درته وایم په دا سرکاري ادارو له دوی ورننوتلو ټکان یې سره وکړو، او په دا BLA کې دا ښځې هم ورسره دي، دا ښځې هم جنګ ورسره کوي د بلوچستان. زموږ خو لا خیر پښتانه دي، زموږ قبایلي انداز دی، بس موږ خپل جنګ کوو، لیکن ښځې ودې ته نه اړ کوو نه. لیکن د بلوچستان خو بیا ښځو اصلي اثر راخیستي. نو دا رقم په مستون کې، مچ کې، په پسنیک کې، خاران کې، نوشکی کې، په دا علاقو کې حملې وسولې. غټه خبره ده د کوټ لر راورسېدو، ډبل روډ ته، سیول هسپتال و مخ ته جنګ شروع ولو او مړي داسې پر روډ پراته وو. دا د بلوچستان یونیورسټۍ د ورګردو خټه چې د دې له ځان راورسوي. ولې دا ته راوسي چې د بلوچستان چې کوم وزیر اعلی دی دا چیرې دی؟ سرفراز بوګټي دا د PTI والا خو فام 47 والا ورته وایي ولې الیکشن کې د درغلي کړی ده، فراډ یې کړی دی، صحیح معنا باندې د عوام نماینده نه دی. په دا هغه باندې وروره دوري ګرځي سکیورټي والا چې څه ورته وایي هغه مني، د عوام خبره نه مني، عوام ته هېڅ نه وررسي. نو دا رقم
اختر مینګل چې د بلوچستان یو ښه لیډر دی لکه محمود خان چکزی چې دلته د پښتنو ښه لیډر دی یا منظور پښتین دلته د پښتنو ښه لیډر دی نو هغه دا ویلی دی چې وروره کومه دی وزیر اعلی چې وروره دی ویلی د بلوچستان مسله د یو ایسیچو به حل کوي کومه دی اوس وزیر داخله محسن نقوي کومه دی چې د ولې ایسیچو بیا حل کوي ایسیچو مخ وګوره د بلوچستان مسله وګوره دلته جنگ شروع دی انټرنیشنل پراکسی شروع ده د په ایسیچو حل کوي ایسیچو ولا که دا بلې ګلې له ځان ورورسي دا یو ډېر غټ ګریډ گیم شروع دی ډېر غټه کیسه شروع ده ته دلته لګیا یې دا د ایسیچو خبره ده نو په دغه نن په جنګ کې الایټ بینک فیصل بینک اسلامي دا ټولو ته ور واچوي سرکاري دفتران ته ور واچوي فوجان پکې مړه سلو د BLA والا مړه سلو کوټي والا ګرداریانو چې د کوم خوا رال ورور اپریشن اپریشن ایروف شیروف می اوریدلی وي دا ایروف ورور دا د بلوچستان خپل جنگ دی او د پاکستانی عسکرو سره اخته دی پښتانه چې دی ورور پښتنو ته نوري مسائل هم ګوري نوري شخړم ګوري او د 13 واقعیا وګور وادي 13 ته وګور اپریشن لګیاو دی پر پښتنو خوګه سره ظلم شروع دی او اوس نو د بلوچستان هم راپورته سول پښتانه خو اول سره سناریو وي پښتانه خو د 40 کال سره جنگ اخته دی ورور او هر سړی ځان پر معلومي هر سړی حمله پر کوي نو نن بلوچستان هم راپورته سو په دا ګرد کوټه کې حالات ډیر خراب دي نیټ سره خراب دي سرویس او دا خلک دا وایي دلته تجزیه‌کاران دا وایي چې دا پر روان شپو کې به 2026 چې کوم کال دی د بلوچستان خدا ویلي د دا زموږ د ازادي کال دی وروره پښتانه خو خپل سیمه کې د کړو په زمانو صاحب دی وروره نه موږ څوک پسې اخلي موږ به دلته زموږ پلار نیکه ور نیکه تر نیکه د لې اوسېدلو دا زموږ ځکه د همیشه به د لې زموږ کړوسیان بم لمسیان بم د لې اوسېږي بلوچستان دی ازادي د کیسه د سیستم دی ناری او چټي روان دي د پاکستانی عسكر سره روان دي موږ په دا جنگ باندې وروره خوشاله نه یو خپل رښتیا خبره درته وکم موږ د تشدد خلاف وروره موږ اسلامي حکومت غواړو عدل غواړو ازادي غواړو پر رای کې پر رضای را کې د خدای څخه هم دعا کوو او لستم دا وایي چې د اسلام او د قرآن نظام د شریعت لپاره اواز اوچت کړي زب قلم موږ خو د قلم والا خلک یو ورور د اسلامي نظام زموږ خوښ دی که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی که په ټوله نړۍ کې دی موږ اسلامي حکومت غواړو که هر ځای نو ان شاء الله تعالی دوستانو بیا به د یو نوی ویډیو سره درته حاضر سم حاضر د ماته اجازه راکړئ د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد